طالبانو ته د استاد سیاف اختر وایي د اسلام څخه غلطه استفاده مه کوئ. ښځینه طبقې سره ضد او د دښمنۍ به تاسې ورک کړي. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات یې همدلته وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. استاد سیاف لیکلي د پام وړ له پاک رب څخه وویریږئ. خپلې شخصي غوښتنې او نظریات د شریعت په نامه مه رامنځته کوئ. شریعت تاسو ته د نجونو د زده کړې او تحصیل د مخنیوي امر نه دی کړی، بلکې د شریعت د غوښتنې په اساس تاسې مکلف یاست چې د دوی د زده کړې او تحصیل لپاره مناسبې او ابرومندانه زمینې او اسانتیاوې برابرې کړئ. ځکه یوه ټولنه ښځینه ډاکټرې او ښځینه پولیسې او ښځینه روزونکې ته ضرورت لري. لازمه دا وه چې د پوهې او تحصیل د مخنیوي په ځای مو څه ښکلي اصلاحات رامنځته کړي وای او تر اوسني تعلیمي نظام څخه مو بهتره، مناسبتره او ابرومندانه تره پراخې زمینې او اسانتیاوې د دوی د زده کړو لپاره برابرې کړې وای. اسلام د پوهې، رڼایۍ او پرمختګ دین ده. له جهل او ناپوهۍ سره د مبارزې دین ده. مسلمانان د خپل قوت او شان او شوکت په وخت کې د علم او پوهې مخکښ استادان وو او په مختلفو علومو او فنونو کې یې د مرجعیت مقام خپل کړی و. اسلام د دې ترڅنګ چې د پت، عزت، شرافت او انساني ارزښتونو د حفاظت او درناوي دین دی، د علم، پوهې، رڼایۍ، ودانۍ او پرمختګ دین هم ده. هیله ده چې له اسلام څخه نړیوالو ته بد او تور او غیر حقیقي انځور وړاندې نه کړئ. اسلام د رحمت، مینې او انساني کرامت درایت دین ده او مسلمانان باید مبشرین یعنی زیری ورکوونکي واوسي، نه منفرین یعنی ویره اچوونکي. په خلکو ظلم او تیری مه کوئ چې پایلې ډېرې بدې دي. ما د تیر نظام چارواکو ته څو ځله په ډاګه وویل دا هیواد ستاسو د فسق او فساد او د طالبانو د ظلم او تیري ترمنځ لکه د ژرندې د دوو تیږو ترمنځ تباه او برباد دی. په دې مظلوم ملت دی الله ورحمیږي. له مکتبیانو سره عقده مه ساتئ، هغوی ستاسو دښمنان نه دي. که تاسو د خدای کتاب یا بخاري شریف د بالښت په سر ایښی او لوستی مو وي، یا دی هغوی همدغه کتابونه د میز په سر ایښي او لوستي دي. ډاکټر، انجینر او نور پوهان یې ستاسو د ټولنې د ټولنیز ژوند په خدمت کې بوخت دي او په دې باید پوه شئ چې د ملا او مکتبۍ ترمنځ دا فاصلې چا او د څه لپاره رامنځته کړي دي. کوشش وکړئ چې په ټولنه کې د نفرت او بدبینۍ احساس ته وده ورنه کړئ، ځکه چې پایلې به یې تر ټولو مخ تر مخه تاسې ته ډېرې بدې وي. او انشاءالله د نجونو زده کړې او د زده کړې د څرنګوالي په هکله به یو ځانګړې څېړنه مینوالو ته وړاندې کړم.